حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو ته ویل چې الله پاک یو کس ته وکتل او وای خاندل. نو صحابه کرام هم حیران شول چې دا څنګه الله پاک چې د یو کس ته وکتل او وای خاندل. صحابه کرامو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې ولي الله پاک وخاندل. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل کنه وای الله پاک ویل کنه چې ما په یو کس باندې امتحان نه وستو، ما په مشکلات راوستلو، چې کله ما په دې باندې مشکلات راوستو نو دا کله په یو کس پسې منډه وای، کله په بل کس پسې منډه وای، کله د یو خالځي کله د بل خالځي، وای ما پسې وخاندل. ویل چې الله پاک وای کنه چې ما په دې کس باندې امتحان راوستو نو دا چې نو دیلا رجوع پکارو چې ما طرف ته رجوع وکي زبر دا مشکلات حل کوم. خو دا په انسانانو پسې روانو نو دی وجنه چې نو الله پاک وای چې ما وخاندل. مګرو ځکه چې الله پاک چې په انسان پسې خاندي ځکه موږ ټول له پکار چې الله طرف ته رجوع وکړو چې کله په موږ باندې مشکلات راشي کنه په خلکو پسې مزه ګوره. کله چې ته په انسان پسې لاړ شي نو دا غنه ځان ورک شي، هغه تکبر کوي او تکبر چې د الله رب العزت سره خوان کوي کنه. خبره مې واوري او بل خبره دا ده کنه چې الله پاک ته رجوع کوي، د الله پاک عبادت کوي نو ستاسو باندې مشکلات په خپل باندې ختم شي. ملګرو تاسو سوچ وکړئ کنه چرته هم د چا نه مغواړئ، همیشه چې د الله رب العزت نه غواړئ او همیشه چې کوشش کوئ په خپل ژوندۍ کې کامیابی غواړئ نو همیشه په خپل فیلډ کې چې نو کوشش کوئ چې په هغه کې مخکې لاړ شئ. زه تاسو ته یو شعر به ورته ووایم کنه او دې شعر مقصد به تاسو ته په خپله معلوم شي چې زمونږ دا خلک نن سبا څنګه دی کنه. او دا خلک چې درته په خوله باندې خوږې خوږې خبرې کوي او په قسم درته په کلمه خورم چې دا د زړه نه تور خلک دی. ملګرو نو دې خبره دا چې خلکو په خبرو خوږو خبرو پسې چېرته هم مزئ، دا د زړه نه چې تور خلک دی، دا د زړه کې نه غواړي چې دا یو داسې کامیاب شي په زندګۍ کې مخکې لاړ شي، دا کوشش کوي چې دا ناکامه شي په زندګۍ کې، دا چېرته هم چې دی نو دا خپل په زندګۍ کې کامیاب نشي. نو زمونږ د خبرې مطلب دا دی که په تا باندې سخت وخت راځي، که هر مشکلات ته باندې راځي، هر امتحان د باندې الله پاک راولي نو ته په خپل طریقه باندې چې دنو الله پاک ته رجوع کې الله پاک نه بغواړي، الله پاک ته جاړي، انسانانو ته مجاړه، انسانانو نه مغواړي، د الله نه وغواړي چې الله پاک دله بېسیاره درکړي، د الله پاک نه غواړي الله پاک په دې باندې خوشحالېږي. الله پاک وایي کنه چې کله د انسان چې دی نوجوان چې دی زما طرف ته رجوع وکړي، زما طرف ته راشي نو زه چې دی نو ډېر زیات خوشحالېږم. او چې کله دا ماته جاړي کنه وایي زه یم چې دا ماته بار بار دعاګانې غواړي کنه، بار بار دعاګانې غواړي نو وایي زه په دې باندې خوشحالېږم. نو چې الله پاک په کومه خبره باندې خوشحالېږي نو هغه ولې نه خوشحاله چې تاسو د انسانانو د خوشحالۍ دپاره چې دی نو نن سبا خلک ګرځي چې زه دا انسان خوشحاله کړم دا ماله سره کړي. نو انسانانو خوشحالۍ طرف ته مه ځئ، د الله پاک طرف ته خوشحاله کوئ، الله طرف ته لاړ شئ، الله طرف ته رجوع وکړئ. چې کله ته الله طرف ته رجوع وکړئ ستا زندګي به هله صحیح شي. کله چې الله پاک امتحان په انسان باندې راولي نو د هغه زړه صفا کې مکمل طور باندې هغه چې دی نو چاته نفرت او د زړه نه نفرت او هر څه چې دی نو وباسي، حسد ترې وباسي او هغه طرف ته چې دی نو خپل طرف ته رجوع کړي. نو دې خبرې مطلب دا دی چې الله پاک په انسان باندې امتحان راولي که نه دې لپاره راولي چې دې انسان چې دی نو هغه بېدینه شوی دا انسان چې دی نو ډېر لرې تللی دی چې کله په هغه باندې مصیبت راولي امتحان راولي نو هغه انسان زړه صفا شي، د هغه انسان زندګي بیا نوره چې دی نو برابر شي. ملګرو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زمونږ دا اکاونټ ضرور فالو کړئ.